السلام علیکم ګرانو مینوالو 13 ورځ په سوات سیمه کې د عدنان ټي وي او پی کې واینز عدنان اقرب د هوټل عدنان پلیټرز د افتتاح دستوره ترسره شوه. په دې دستوره کې د سوات سیمې او د نورو علاقو خلکو ډیر په درناوي سره په ګڼ تعداد کې شرکت وکړو. ډیر ښکلی پروګرام را جوړ شوی و. راځئ چې تاسو سره په یو ځای وګورو. وعلیکم السلام. څنګه ملګری اخی جوړ ټیکې دا به 100 روپیا تل ورکو جی چترم کار دی تو ته لګرم کوئی گزاره وکړه خستا لکان دی غریبانان دي ها تمام خای کنه تمام یاره موږ لاړو سواتا شهباز شریف صاحب څنګه وای؟ نه دغه پل کې आवाज ته ودر شي आवाज اړې دی شهباز شریف خبره وکړه تاسو چې احتجاج پکې شروع دی ما کې په دې ټنل کې دنه احتجاج دی ملګری اخی یاره موږ سره خو ما یو 10-15 روپۍ کمې واخلې چاله یې په لاره ورکړو یاره هلته هغه ستاسو کس ته موږ ریکویسټ هم وکړو او څو کېږي ما 10 سنور راکړه پته 20 راکړه مړه هسې چاله بیا ورکړو که نه نسوار به پرې راوالي مړه دا لږ یې پردی دي هلکه دا خو ډېر شوم انسان دی یار دا لالې پیسې دې په دې نسوار نه اخلي صاحب صاحب اصل اندر دی مړه والله یاره عبید خواله راغلی عبید خان خالم راغلی ما عبید حقسار بګیات کا عبید حقسار او ډېر مهرباني بسم الله وکړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما دارونه راغلي د دې سره میلاو شو ما زما ملاقات کو سره وشو او د خپل دارونه ته ما چې زما لپاره سوای دا موږ سره عبید حقسار صاحب موجود دی ډېر وګړی او د سواد د سیمې سره تعلق ساتي ډېر عاجز خو له خدای ورکړی حقسار اوس پورې پردی ولاړ غوام نه د سملولې شي لکه دون اشراف خو له خدای ورکړی دی نو بده چې کم دی لکه د سره سپورټ کوي پالو کې لایک شیر لکه منیر صاحب بقایا وادي نه کړه ستر واده په کال کې دی او په چې کچر ته چې دا یو کال دوه چې نیولې در باندې سره کلن ماشوم دی دا پوره باندې ولخل یو
صاحب سے موږ دیو کو مونږ باندې پوه نه کړم یاره غړ غړ ټکی مې راغون ته خو دې هلته د دنیا مخلوق ولا دنیا مخلوق سره راځي موږ زود ریدو راځه ولا راځه صاحب سے مینوال ټول ولا انتظار کوي پټ کټ کوي पुणे पुणे रिच लेकर आना चेम निम गले उसको ها कम फरक आता मुझको امين लेके पासे दवाओं के मक्खिरा से जी दवाओं के मक्खिरा से دغه مایکو السلام علیکم کتونکو حضرت حسین متاسو ګوري بازی رنوز نن الحمدلله عدنان ریسټورانټ چې کوم دی هغه کولاو شو سره ولاندې مشران عدنان نصر بزاد کوم ولاندې د صدر سره خبرې اترې کوي دي د نړۍ پروګرام او د ریسټورانټ حواله سره السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر یو پیر دیو پیته کټ لای د سواد لپاره طریقې دي د کارونو راځي دا یې د سواد لپاره د ولس لپاره چې د خیر خجړې او بلکې د خوشخبری خبره ده نن عدنان ریسټورانټ کولاو شو سواد دی بسم الله الرحمن الرحیم ټول وړاندې خو عدنان خان چې کوم عدنان لیټر هاوس کوم بایپاس سره فلای اوور سره پاته د کوم ریسټورانټ کولاو کو زه د دې انتهایی شکریا ادا کوم چې د عزت موږ راکو د ماته رسې کې میر شهید علي خان ولې د ماته راځي زید خان خالد محمد ټول مرګ درغلي د ټول وړاندې کوم د مبارکباد ورکو چې په کوم سوچ او کوم فکر باندې ډیر غلې ده الله پاک د سوچ د کامیابی لپاره ترقی کمرانی ورکړي بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو ناول عدنان خان ته هغه ټیم د مرګري کوم چې دا سره راغلي هغه ټولو ته سواد ته د وړي ته د دې خاطر ټول باندې اخر له وایي زه خو د ځان د خوا او د ټول تاجرانو د خوا عدنان فلیټر هاوس ورته زړه د تل مبارکباد ورته ورکوم او د الله نه دا تمه ساتم چې دلته کې دا کوم کاروبار راوړو په خنیت باندې راوړی دی په مینه محبت باندې راوړی دی یقینا چې دا د ستاینې وړ دی او بیا بل طرف ته تاسو ټول ته معلومه ده زموږ د علاقه چې دا د 2 کالونه د ډیرو مشکلاتو سره د ډیرو تکلیفاتو سره مخامخ ده بیا دلته غربت انتهایی ډیر زیات دی بیا دلته بیروزګاری ده د حکمرانانو د طرفه د سیسه د روزګار سم مواقع نشتی او زمونږ خلک لګي او په خپل وسایل باندې د سینې موږ کاروبارونه جوړې څنګه چې عدنان خان دلته په سواد کې جوړ کو یقینا چې د دې سره به زموږ په سواد کې کم از کم شل 50 کسانو ته بدلته د روزګار مواقع به ملو شي لومبه خو تاسو د ټولو ډیره زیاته مننه زمونږ چې کوم صدر صاحب دی صدارتي څومره کمیټه راغلي دا ډیر زیات مشکوري ما مېر صاحب راغلي دي څومره میډیا ولا راغلي دا ډیر زیات مشکوري ما همیشه لپاره هر ځای موږ یو خبره کړې ده چې د ملکند په بره چې د خلکو مینه چې کوم دی ډیره په وروج ده دغه مینې ته مکته دغه محبت ته مکته دغه مینې انتها ته مکته مجبور شو دي خلکو چې کوم دی غوښتل کوله چې تاسو راشي په سواد کې خپل داسې یو پروجیکټ راوړي زمونږ د سواد د خلکو لپاره داسې یو پروجیکټ راوړي دي عدنان تیټر هاوس ان شاء الله زما امید د خپل رب دې چې د سواد خلکو مطمئني مایوس بنئ موږ خپل کوشش کوو موږ خپل سټانډرډ ساتو کوشش پدې چې پروفیشنلی ټیسټي سرویسي منیجمنټي زمونږ چې کم ټیم وي موږ ډیر فوکس په سرویس باندې کوو د خلکو چې کم مینه محبت ته چې هغه سټیبل پاتې شي هغه برقرار پاتې شي بلکې نور هم سیوا شي زمونږ د سره شکایت را نشي نو زما د ټول ټیم ان شاء الله دا کوشش وي او زه خو همیشه لپاره دا خبره کوم چې مینه ګوري نو سواد ترازه نو بیا هم دا خبره کوم چې د مینه ته می کتلې دي د خلکو د مینه مونږ پیس کړی دا لیدلې مو دي نو دا غي په ویلا باندې مونږ راغلی او مونږ خپل انویسټمنټ د سواد د خلکو لپاره کړی دي نو تاسو د ټول نه زه پر امید ما کوشش دا دی چې د سواد خلک زمانه مایوس نشي او زه خپل سټانډرډ مینټین وساتم د خلکو ته خپل اقدامات پوره ورسوم عدنان ریسټورانټ کې به یقینا هر نمبر سیز موجود دي د سپیشلیټي حواله سره خبره کیږي څه سپیشلیټي زمونږ د عدنان پلیټر هاوس چې څنګه نوم پلیټر هاوس دی سپیشلیټي زمونږ د پلیټر دا کوشش مو کړی دی یو سټانډرډ وي د پلیټر سپیشلیټي وي نور به هم شینواری خوراکونه وي پاکستانی به وي پاسپورټس دی پکې مونږ سره نو کوشش کوو لګیایو سٹارټ ودنن دا غشته دي چې نن لومبه ورځ ده الله دې وکي چې په کم سوچ په کم غرض په کم مقصد راغلیو چې هغه الله پاک پوره یو پیرا عدنان ځان یو ویډیو کول او د خپل په غاړه روان دي او پته وته لګي چې ورځ به دې راځي چې ما د خلک ولاړی د سواد رانه خلک زما خو راځي هغه به زما سره پدې کې شریک څه تاسو راغلي زه چې د سواد په باندې ورځ راغلی مګر ما د خلکو د مینه چې کتلې دا ما سره چې د خلکو د معاملات ما وکتل د خلکو مینه ما وکړه نو زه سوچ کې زما نو چیرې ډیرو زینو پاتې شي ویو په ډیرو علاقو موږ روزګارونه کړی دي واحد سواد چې دې ځکه د خلکو نه ان شاء الله زه ډیر مطمئن یم د خلکو د مینه ته چې ګورم د خلکو د محبت ته ګورم د جنونیت ته ګورم نو د سواد خلک چې دي او بل په موږ مین هم ډیر زیات دي زما ټیم زما سره موجود دي زموږ چې کم خپل پورا سیټ اپ ته کم منیجمنت ټول ټیم هغه هم د خلکو غوښتنه کوله چې تاسو ټیم دی راشي نو دا مینه ده او د مینه په بنا راغلیو ان شاء الله همدا
به د سیوی د خیره شاته یو خاص ملګری ولاړ شاته ته مګوره ستا په خیال څوک کې دي شي زما خو په یو سیټ باندې ساق سے بولاړ په بل سیب منیر صاحب دی او په بل طرف کامران صاحب وي ها یو داسې ملګری چې هغه سره ډېر زیات په ډرامه کې ډېر زیات اکټیو دی دغه د طرفه چې کوم دی هغه ته چې ته دعوت ورکړې پسند کړې خبر کې نو داود داسې دی ایز اکټینګ او طریقې سره نو دا جی دا ټول د خدای تعالی قربان دي جی دا خوشی شي نه دي جی ډېر له سره کو راته چرته راته دا خوشا ټاری مننه یار شکریا ډېر مننه خبرې د دې سره درکو ناول خو درنه جواب ورکړي زه به څنګه وایم خو داسې کار دی ډېر بېکار انسان کار دی چې تا مونږ هفته مخکې راغوښتي وو پوه شولې خو تا مې چې خوراک رانه پلیټر به دې په کار چې اویلیبل کړم ډېره مننه ډېره شکریا عدنان صاحب ډېر خوږ انسان دی څنګه چې زموږ په ټیم کې څنګه چې داسې په ټیم کې دی دغسې په ریل لایف کې هم دی ټول ملګري زموږ الحمدلله موږ ډېر اتفاق اتحاد مینه امن بایچاره دا نورو خلکو ته هم دغه تلقین ورکوو چې څنګه موږ په اتفاق په مینه باندې دغسې ټولو خلکو له پکار چې په خپل منځ کې اتفاق اتحاد او مینه غوره کړي تاسو مثال یو عین دی کله تاسو ګوري هغه چلونه دي کله ګوري چې راځي په کومه طریقه باندې روان دي د طریقو وکړه چې موږ هم د قشنګ طریقو وکړو ډرامې جوړې ځان خپل کوششونه کوي دغه عین تاسو دا خبرې چې دا هغه چلونه کوي زه ګورم تاسو کار ډېر زیات پاک دی خلکو له خندا ورکوي څه طریقه کار دا تاسو کوشش کوئ خلکو په مخ باندې خندا راشي مهرباني جی تاسو خو سٹارټ داسې واغل ما پکې دغه منو کو بسم الله الرحمن الرحیم د ټول ناول خو راغله صدر صاحب او میر صاحب جی صاحب او ډاکټر او نور ملګری خو هغه ملګری ټول ته په جمع سلام د سواد د خلکو ډیر زیات شکریا ادا کوم چې موږ له مینه محبت را کو بیا اوس راځو د دغه حواله سره چونکه موږ چې دا سٹارټینګ غسته موږ په دې سوچ باندې غسته چې موږ معاشري د پاره کارو کله چې تا د بل کس د خیر سوچ کو د بل د خیګړې سوچ کو الله پاک پتا کامیابی په دغه مقصد باندې راغلی و چې موږ د دې سیمې د علاقې د پاکستان د هر مسلمان داغه د بالای سوچ کو په سوچ باندې سٹارټ غسته الحمدلله دی وخت کې خو دې کې زمونږ هم کمال دومره نشته د ټول کمال زمونږ د ویورز دی چې هغه موږ ډېر کم وخت کې دومره مینه راکړه چې موږ نن تاسو مخې ته یو نو ډېر زیات شکریا د ویورز ادا کوم او بقیا اوس چې کوم د بل حواله سره خبره ده نو موږ چې دلته کې راغلی یو صرف د سواد د خلکو د مینې په وجه باندې ډېر زبردست خلک دی ډېر اخلاقی خلک دی عمل مدوس خلک دی خسته خلک دی سیمه ډېره خسته ده هغه ترو باندې چې کوم د عدنان صاحب دلته کې او زموږ ټیم چې کوم دی نو سیټ اپ چالو کو الله دې وبځا کوي ډېر مننه جهان مننه د دې یو بل ملګری زما سره راځي چې خبرې وکړي نو ګورو چې دا رښتیا دي درو تاسو مری السلام علیکم د سوال د خلکو ډېر مننه او کاکا جی بریکو ته نو وکړو نو یو شعر رايات شو چې چا درنه تاسو په چې څوک د کمزې بریتونه ورته تاو کو ورته وایي چې سواد یم ډېر خواږه خلک دي او خبرې خو مشران ټول خبرې مو سره حق نشوي خبران زما سره یو خبر راغلی چې ما ته پرواله چې خبر بډا کراوړي دې زمونږ لګا ځخره ونه مذاکرات مشران راغلي دغه خبره عدنان د پلیټر چې کوم کولاو په دې مبارکي سواد خلکو لمر کوم دنه مر کوم او زه به خپل طرف نه اعلان کوم ونه کې لکه اعلان د جمعې مون نفس بده په هوټل کې کاوه پری او زه جمعې مون نفس کنه کاوه په یاري ګورسه خلک راځي ها نو ډیر مننه ټول خلکو یو ګرم شعر زلک نه سما شاعر شوم کنه ما ترې نه تاسو کړو چې خولي خلک چرته ما ترې نه تاسو کړو چې خولي خلک چرته دي شنش په خندان او د سواد دی به ته ونیو یقینا د عدنان شکران چې مقولان بزو زما سره خان امنه سواد بالخور صحیح خبره امنه صادق خان صاحب را سره ولال دی درون سره دی ملګرو او بس مل مدوس سره دی ماشاءالله دوی مودي باندې خیر سره او ټول به کار کوي ان شاء الله ډیر مننه منیر صاحب نمانا ما یقین نه راځي سوچ سم سره لیکلې یا چیرته اوی خپل ډیر چا ته شي چې راوځي چا ته شي اخوا دي اخوا هغه کو ته اخوا درځي ځای کنه بیا نه صحیح دا ورته چې څه شبره ځای دا سټ السلام علیکم سټ
کمانډو سي وراله توره دې وکړه دې اغلا کې بار ګر شو موږ ځان ویستو د فیلم نه پکمه رابري کې دې ګر شو موږ ځان راویستو भागने में कामयाब اګه مونږ به شي ته کې نه ولې تزړه خرابې دي कामरान भागने में कामयाब हो رابري کې دې موږ بیا لازم خلک وي موږ مخکې کړه کنه ظالم د سې دي کې راټ زما خو بیا سپیر پارټس هم نه ملایوي چا پته شو کې و علم چارانه لاس را کو کوټ ظالم وګوره دا مو سره غټه غوته وکړه